د ډنډ پټان له جګړې وروسته د خرلاڅۍ لاره هم وتړل شوه. د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د نښتې وروسته په پکتیا کې د خرلاڅۍ سوداګریز لار وتړل شوه. د پکتیا ولایت په اریوب ځاځیو او ډنډ پټان ولسوالیو کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پر ډیورند کرښه څو ځله نښتې رامنځته شوې چې تر پرون پنجشنبې د غوایي 28مې ماسپښینه پورې دوام درلود. سیمه ییزې سرچینو اطلاعات وروسته ورځپاڼې ته وویلي چې د دې نښتو له امله په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاڅۍ سوداګریزه لار هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د سرچینې په وینا جګړه لومړۍ او دوهمه ورځ په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې روانه وه او درېیمه ورځ ډنډ پټان ولسوالۍ ته هم وغځېده چې له ویرې یې په سیمه کې ګڼې کورنۍ د خپلو هستوګنو پرېښودلو ته اړ شوي دي. پاکستاني رسنیو او پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو غړو په دې نښته کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اړولو راپورونه ورکړي، خو کره شمېر یې لا هم نه دی څرګند شوی. ویل کېږي چې د تېرې سې شنبې په ورځ پاکستاني لوري افغان خاورې تر څیرمه د یوه امنیتي پوستې د جوړولو هڅه کوله چې د طالبانو له وسلوال غبرګون سره مخ شوې. د یادو نښتو په اړه تر اوسه د طالبانو او پاکستاني حکومت رسمي سرچینو څه نه دي ویلي.